کوم انسان د بل انسان سره د الله لپاره محبت کوي او دا دی مؤمن ورور خیر خوای په دې باندې خرچه کوي د سره محبت کوي د دې ملاقات کوي او دا ټول کارونه چې ان شاء الله تفصیل برسو ذکر کوو دا د المحبه فی الله تقاضا ده چې ته به د هغې ملاقات ته ورځې ملاقات کې د بیمار عیادت یې هغه به وله کې که دعوت یې هغه به وله قبلې که خوشحالي پې ورځي به که غم یې ورځي به وله د الله لپاره د محبت تقاضا دا ده چې د هغې لپاره به خیرخواه د خیرخواه څه چې د ځان لپاره خوښۍ د هغه لپاره بیا خوښۍ د هغې ته دروغجنې په دې محبت د الله لپاره د محبت تقاضا دا ده چې په هغې باندې به خرچه کړې ته نو د دې لویه فایده به دا شي چې الله رب العزت فرمایي وجبت محبتي یا حقت محبتي د دې انسان لپاره زما محبت واجب شو او حق دی د دې سره محبت وکړه او دا زما ورونو یو لویه مرتبه ده یو لویه منظره ده چې دې مقام ته کوم انسان ورسېږي چې الله سبحانه وتعالی سره محبت وکړي دا زما ورونو دا انسان که دنیا کې هیڅ هم نه لري خو دا د دنیا د بادشاهانو او د وزیرانو او د هر څه نه اوچت مقام والا انسان دی او دغه د قرآن چې کوم آیتونه دشمنۍ دې وي د یو سره شلو کالو د الله لپاره محبت هغه په دوستۍ بدلې خپل ځان څومره تکلیف او پریشانۍ ته ورکوي دا المحبة فی الله دا تقاضي دي چې ځان به تکلیف ته ورکوي خپل ورور به راحت او خوشحالۍ ته ورکوي ځان به خفه کوي هغه به خوشحالۍ دا لویه فایده نن ذکر شوه چې څوک د مسلمان ورور سره د الله لپاره محبت کوي الله رب العزت هغې سره محبت کوي نو ورجلان تحابا فی الله دویمه عظیمه فایده دا ده چې کوم انسان د انسان سره محبت کوي د الله لپاره محبت کوي او د الله لپاره محبت دغه نښې علامې دي چې څوک دې ولیدو د تهجدو پابند ښایسته متشرع انسان ښایسته ګیره د الله د پیغمبر په طریقو برابر خبرې هم کنټرول دروغ هم نه وایي بې ځای ګرځي نه عبادت او بندګي کوي د الله سره تعلق دی هغې ته وایي